السلام علیکم. د غږونو د پیدا کېدو چې کم غږځایونه دي چې غږونه د کم ځای نه پیدا کېږي په هغې باندې تر اوسه پورې چې مونږ کومه د خپل لیکچرو دغه سلسله شروع کړې وه نو نننی ټاپک زمونږ سره دی اوریز غږونه یا الویولرز څه ته وایي. هغه غږونه کم چې د مین عمل دخل پکې د وری وي نو هغې ته اوریز وایي. زمونږ سره هغه غږونه کم چې د وری په ذریعه باندې پیدا کېږي یا ورته الویولر غږونه وایي نو هغه د ژبې سر یا د ژبې د بلیډ چې کومه پلنه حصه وه دا حصه ده دا د ورو سره داسې وجنګېږي چې د دې نه نری نری هوا بهر ته وځي خو دا داسې هم نه جنګېدلې بیخي چې هوا ترې نه تېرېږي او داسې هم نه جنګېدلې چې هوا ترې ډېره عام وځي. د دې نه هوا نری نری هوا وځي. په دې کې ژبه زموږ سره لکه څنګه چې مخکې موږ ته دا پته ده چې اکټیو ارټیکولیټر یا چې متحرک او غیر متحرک غږغړي یا غږځایونه څه ته وایي. هغه ځایونه چې کم حرکت کوي هغه متحرک وي. نو زموږ سره په دې غږونو په پیدا کېدو کې ژبه متحرک وي، ژبه حرکت کوي، اکټیو وي او دغه چې کوم دي دا وری چې دي نو وری په ځای باندې دي دا پیسې وي. د دې نه چې کوم اوازونه پیدا کېږي نو دا ټول غږونه چې کوم دي دا زمونږ سره کانسوننټ دي، بیواک دي، ځکه چې په دې کې خلل پیدا کېږي. زمونږ سره چې د وریز کم غږونه دي د هغې نه مخکې زه یو خبره کول غواړم او هغه دا ده چې په پښتو کې زمونږ سره یو ټکی دی چې کم د چې په شانته دی خو هغه درې ټکي پې د پاسه دي. نو مختلفو ادارو لکه په ټکسټ بک بورډ دا په سیم باندې لیکلی دی یا چې کم دی نو بیا نورو ادارو او یا نورو خلکو چې کله د پښتو الفبا لیکلي دي یا زمونږ سره څومره ګرافین لیکلی شوي دي نو هغې دې ته څه ویلي ده. نو دا لږ یو کنفیوژن هم داسې دی. زما خیال داسې دی چې که دا پرس کا په سیم باندې یاد کړی شي لکه څنګه چې د مخکینو تر اوسه پورې ډېرو خلکو چې کم دی نو دا په سیم پیژندو مونږ به هم خلکو ته دغسې وي. اوس چې دی نو کله کله چاټونه راشي پای کې ورته څې لیکلي نو زما خپل خیال داسې دی چې که دا پرس که په سیم باندې یاد کړي شي ټیک به وي خو د دې دا پوزیشن لږ چینج کړی شي. لکه زموږ سره چې کم دی نو دا په زیم سیم او بیا چې کم دی نو چې هې خې راشي. زموږ سره په پښتو کې چې کم د ژبې سر او یا د ژبې د پلنه حصه دا چې کله د ورو سره یوځای کېږي او د دې نه کم غږ پیدا کېږي کم ته چې وریز وي یا چې کم دی نو کم ته الویولر وي دا زموږ سره ځای ده، دا زموږ سره سین دی، سیم دی، زم دی او زموږ سره دا لام دی. د ټولو غږونه چې کم زموږ سره دي لکه زم، سم، سین، زی او د دې نه علاوه چې کم دی نو لام. په دې ټولو غږونو کې زموږ سره د ژبې سر یا د ژبې خیټه یا د ژبې دا کومه پلنه حصه چې دا کومې د چې بلیډ وي دا د ورو سره یوځای کېږي، ټچ کېږي او د دې په رد عمل کې چې کوم اواز پیدا کېږي دا اواز نری هوا تېرېږي او دغې غږ ته مونږ الویولر وایي. دا د وریز ورته وایي ځکه چې دا د په دې کې وری که غیر متحرکه دي پیسیو دي، ژبه په دې کې اکټیو ده. نو دا زموږ سره د غږونو په سلسله کې دا وریز غږونو هم دغه مطلب دی چې زموږ سره دغه څو فونیم چې دي کم غږونه چې دي دا په پښتو کې هم دغه ویلي کېږي. د وریز غږونو نه پس زموږ سره د کلک تالو یا پلیټل چې څه ته وایي د هغې نه چې کم غږونه پیدا کېږي نو په هغې کې زموږ سره د کلک تالو سره چې کله د ژبې فرنټ یا مخامخ حصه کله وجنګي او د دې د جنګېدو په دې دوران کې هم د دې نه هوا تېرېږي او یو قسم اواز پیدا کوي. د کلک تالو او د ژبې د مخامخ حصې د جنګېدو یا د رابطې په وجه چې زموږ سره په پښتو کې کم غږونه پیدا کېږي نو هغه زموږ سره جیم دی، چې ده، ژې ده او شین دی. دا څلور غږونه زموږ سره پلیټل دي یا چې کم دی نو د کلک تالو په وجه باندې پیدا کېږي او دا زموږ سره څلور واړه کانسوننټ دي، بیواک غږونه دي. د
کلک تالویز غږونو نه پس زموږ سره نرم تالویز غږونه راځي. په پښتو کې دا زموږ سره خ، غین، کاف، ګاف دي. دا څلور غږونه زموږ سره په پښتو کې داسې دي. اگر چې تر اوسه پورې چې موږ څومره غږونه وې په دې کې که څه د نورو ژبو نه راغلي، خو دا اوس زموږ سره د پښتو غږونه دي او هغه زموږ سره شته. نو دا څلور غږونه زموږ سره د نرم تالو او د ژبې د یخ د یو بل سره د رابطې په وجه باندې پیدا کیږي. لکه څنګه چې موږ په تیرو کلاسونو کې دا ویلي چې زموږ سره نرم تالو یو داسې ځای دی چې دا کله کله د اکټیو او کله د پیسیو ویانغړي یا غږځای په توګه باندې کار کوي. زموږ سره چې دا څلور واړه غږونه کله پیدا کیږي، نو په دې کې زموږ سره د نرم تالو دا د چې کله دې سره د ژبې یخ جنګي، نو دا په هغه وخت کې د نرم تالو پیسي وي، غیر متحرک دی، حرکت نه کوي، د ژبې د یخ د دې سره جنګي او د دې په وجه باندې هم دغه څلور غږونه پیدا کیږي. ځکه دې ته نرم تالویز یا ویلر ویلی شي. او دا زموږ سره څلور واړه غږونه چې کوم دي، نو دا کانسوننټ دي، بیواک دي. زموږ سره یو بل غږځای دی د کوم ځای نه چې غږ پیدا کیږي، هغې ته جبهیز یا یویلر ویلی شي. کله چې مخکې مونږ ویلي په تیرو کلاسونو کې چې زموږ سره یویلا کوم چې د یوناني ژبې ټکی دی او د انګور په شکل دی، دا چې کله دا د غیر متحرک په توګه او د ژبې روټ چې کوم دی یخ، دا چې کله د دې سره وجنګي او د هوا په زور باندې یو غږ پیدا شي، نو هغه زموږ سره په پښتو کې کوم چې موږ ته د عربی نه راغلی دی هغه قاف دی. دا سره چې کله د ژبې د یخ د دغې یویلا سره وجنګي او بیا په دې باندې د هوا یو قوت راشي او طاقت راشي او په دغه ځای نه چې کوم دی، نو قاف د مرای بالکل په دې اخیری تالو سره چې کوم یویلا دی د دې او د ژبې په یخ باندې پیدا کیږي. دا زموږ سره کانسوننټ دی، بیواک اواز دی.